د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې د تلاوت د سجدې بعض احکام موږ ته بیان که. الجواب د تلاوت سجده د دې مبارک تفصیلي خبرې ما د بلوغ المرام په درس کې کړي، خو دلته باسي بعض خبرو ته اشاره وکړو. اولنی مسله دا د ساتي چې د تلاوت د سجده د سنت ته واجب نه ده، اگر که بعض علماء ته واجب وایي، خو صحیح خبره ده چې دا څه ده؟ سنت ته. ولې سنت ته؟ په دې باندې یو دلیل دی په صحیح بخاري کې دی چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه په منبر باندې قرأ یوم الجمعه علی المنبر بسوره النحل. سوره النحل تلاوت به کوم ځای کې وکړو؟ په منبر باندې وکړو، په خطبه کې د تلاوت. حتى اذا جاء السجده کله چې سجده راغله نزل فسجد وسجد الناس، نو راکوشو د منبر نه سجده ولګوله، خلکو هم سجده ولګوله. پر روانې جمعې له بیا دغه صورت پکې تلاوت کو، نو چې کله پکې سجده راغله نو دا خبره وکړه چې ای خلکو انا نمر بالسجود، کله کله په دې شی تیریږي چې پای کې سجده، فمن سجد فقد اصاب، که چا سجده وکړه یو ډېره ښه ده، ومن لم يسجد فلا اثم عليه، او که چا سجده ونه کړه نو ګناه پې نشتی. او راوي وایي ولم يسجد عمر، او عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپله په دغه خطبه کې به سجده نه ده کړې. نو که واجب وای نو بیا هغه دا خبره نشوه کولی او نه هغه پرېښودی شوه، دې نه دا واضح شوه. دلایل پې نور هم ډېر دي خو دغه یو پوره دی. بل دا چې صحابه کرام ټول ناستو دغه مخې ته، لکه د ده خبره غلطه وای نو یو به پسې راپاڅېدلی وی، د سره به اختلاف کړی وی چې امیر المؤمنین ستا دا خبره کمزوري ده، موږ د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې دا واجب ده، خو نه یو هم څه ونه وي. دلیل دی چې د صحابه کرامو په دې خبره باندې اجماع ده چې سجده تلاوت دا څه ده؟ د سنت ته واجب نه دي. بیا دا خبره ساتي چې د سجده تلاوت ډېر غټ فضیلت راغلی دی. په صحیح مسلم کې روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه، پای کې دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجده، کله چې د آدم بچی د قرآن تلاوت کوي او یو آیت راشي پای کې سجده سجد فسجد او سجده ولګي، اعتزل الشیطان یبکي، شیطان بیا د ناخوښۍ او جاړي او وایي چې تبعید زما دپاره د آدم بچي ته د سجدې امر وشو نو سجده وکړه، او ما ته امر شوی نو ما نه وکړې، زما دپاره جهنم دی، دغه دپاره جنت دی. مسلمان له پکار ده چې اسې دې نه پرېږدي بغیر عذره. مأموم چې کوم دی په منځ کې چې ولاړي مقتدي دی، خو د امام تابع دی، چې امام سجده کوي دی به ورسره کوي. بهر که یو قاري تلاوت کوي او ته اورې نو که قاري سجده وکړي نو ته به یې کوې، او که قاري سجده ونه کړي نو په تا هم سجده نشتی. دا مسله یې ساتئ چې څوک قرآن وایي او هغه سجده وکړي ته به سجده کوې، چې څوک وایي هغه ونه کړه ته به یې نه کړي. او په دې باندې دلیل دی زید بن ثابت رضی الله عنه روایت دی، هغه وایي چې قرأت علی النبي صلی الله علیه وسلم والنجم، ما د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته سورة النجم تلاوت کو، نو سجده پکې موږ ونه لګوله، حالانکې سورة النجم په آخر کې سجده ده، خو موږ سجده ونه لګوله، ځکه چې دلته زید بن ثابت رضی الله عنه قاري دی، هغه تلاوت کوي، رسول صلی الله علیه وسلم اورېدونکی دی، د سجده ونه کړه نو رسول صلی الله علیه وسلم هم سجده ونه کړه. بیا دلته دا خبره به کوم د فایدې لپاره ساتي چې اورېدونکي دوه قسمه، یو هغه دی چې هغه په نیت او په ارادې سره کینې اوري، یو تیریږي خو په غوږ ولګي، نو د هغې لپاره دا مسله نه ده. لکه اوس یو سړی دی په جومات باندې تېرېدو، تلاوت یې واورېدو، پای کې آیت راغی د سجدې، دی به سجده کوي؟ نه، هغه تېرېدو. هغه اورېدونکی به سجده کوي چې هغه په اراده او په نیت سره اوري چې زه دا تلاوت اورم. طریقې دا ده چې په اوله کې به منځه کې چې کې خو واضحه ده، لکه منځه کې یو امام ولاړ دی تلاوت کوي، آیت راغی سجده به وکړي، الله اکبر به ووایي، سجدې له به لاړ شي، بیا چې راپاسي بیا به الله اکبر ووایي او بیا به تلاوت شروع کړي. خو د سجدې نه د منځه نه بهر طریقې دا ده، ته اوس لګې د قرآن تلاوت کې او آیت راغی د سجدې، بس سجده به ولګې، الله اکبر به ووایي. په اوله کې الله اکبر شتي، په اوله کې الله اکبر شتي. او حدیث کې داري چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یقرأ علینا القرآن، رسول صلی الله علیه وسلم به مخکې قرآن وي، فاذا مر بالسجده کبر وسجد وسجدنا، رسول صلی الله علیه وسلم به تکبیر وي، سجدې له به لاړ، موږ به وسلم سجدې له لاړو. نو صرف په اوله کې تکبیر دی، سجده به وکړي، بیا چې د سجدې نه دې سر راوچتو بیا ورسره الله اکبر نشتی، او نو سره سلام ګرځول شتي،
صرف دغه سجده ده او دا مې ساتي چې د دې لپاره طهارت هم لازم نه دی لکه اوس یو سړی زباني قرآن وایي په یاد وایي او یو آیت راغی او پای کې سجده تلاوت دی او د اودس هغه نشتی نو دا سجده لګولی شي که نشي دا لګولی شي ځکه چې داسې مونځ خو نه دی لکه دا مونځونه چې پنځه مونځونه دي یا د هغې چې کوم احکام دي هغه د دې دپاره نه دي او په دې کې چې کومه دعا وي ویلی شي سبحان رب العلا سبوح قدوس رب الملائکة والروح یا سجد وجهي هغه دعا چې ده یا یو دعا ده اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا دا قسم دعاګانې پکې ویلی شي بیا دلته بله مسله اخرنۍ به ذکر کو هغه ده چې یو سړی د تلاوت یې کوو سجده راله ویې نه لګوله وروسته به بیا لګي که نه به لګي ولې سبب ختم شو سبب د سجدې ختم شو چې سبب ختم شو هغه سجده ختمه شو وی سړی ماسپښین کې لګي تلاوت کې وی زه ماښام چې کور ته ورسم بیا به سجده وکړه سجده کوي کوم ځای کې چې سجده راغله هلته تا ونه کړه وروسته یې پسې نور تلاوتونه وکړو منځ کې پکې نور کارونه وکړو هر څه په منځ کې رالو اوس ته څنګه سجده کوې دا سجده په هغه ټیم کې به کوې ها که معمولي وخت پکې چې راشي لږ معمولي وخت کې څه خبره نه وایي چې پرېږدي چې وروسته به یې کومه نو بیا دا سجده هغه ټیم کې د دې قضا نه راګرځي والله اعلم